ستړي مشئ، زامین یوسفزی یم. هندوستان او پاکستان چې کله دوه آزاد ریاستونه جوړ شوي دي، د هغه وخت راسي د یو بل سخت دشمنان دي. د یو بل سره دوی تل د ښو تعلقاتو پر ځای سختې دشمنۍ او جګړې ته دوام ورکړی. دواړه ایټمي وسلې او خطرناک وارهیډز هم لري. په موجوده وخت کې یو ځل بیا هند او پاکستان د ټولې دنیا او میډیا د توجه مرکز ګرځېدلی دی. دا وخت په ټوله عالمي میډیا کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سختې جګړې د پیل کېدلو خبرونه او تبصرې خپریږي. خو سوال دا دی چې په دغه دواړه ملکونو کې کوم یو هیواد زیات طاقتور او زورور دی؟ که جنگ شروع شي، کوم یو هیواد ته به زیات زیان رسیږي او کوم به بریا مومي؟ دا داسې سوال دی چې د دې د ځواب د موندلو لپاره به موږ د دې دواړو ملکونو د اقتصاد، د دې د پوځي طاقت او د دې سره د بین الاقوامي تعلقاتو په بین الاقوامي سیاست کې د دوی د اثر رسوخ جاج اخیستل پکار وي. نو راځئ چې نن په دې ویډیو کې د هند او پاکستان د طاقت موازنه هم وکړو او دې نتیجې ته ورسیږو چې کوم یو ملک زیات طاقتور دی. ملګرو، که یو اړخ ته د دنیا نور هیوادونه د یو بل سره ښې اړیکې او تجارتي تعلقات لري، وخت تر وخته پرمختګ کوي، خپل اقتصاد مضبوطوي، نو هند او پاکستان هر کال د خپل بجټ په کروڑونو او کربونو پیسه په پوځي او جنگي سازو سامان خرج کوي. هم د دې له وجې دا دواړه ملکونه په پوځي لحاظ سره مضبوط دي، خو په اقتصادي طور د نړۍ په کمزورو او ترقی پذیر ملکونو کې شمیرلی شي. د هندوستان د وزارت دفاع د موجوده ریپورت تر مخه تیر کال هند د خپل پوځ د ډیفنس لپاره په سالانه بجټ کې خواوشا 4.8 ارب ډالر پیسه مختص کړې ده، چې هندوستانۍ ترې 4.18 کرب روپۍ یعنی 601 ارب هندوستانۍ روپۍ ترې جوړیږي. همدارنګ د دې په جواب کې پاکستان تیر کال د دفاعي او پوځي چارو مضبوطولو لپاره 2.55 ارب امریکایي ډالر سرمایه صرف د دفاع لپاره د ډیفنس لپاره مختص کړې ده، چې پاکستانۍ ترې 2.12 ارب او 20 کروڑه روپۍ جوړیږي. که چارې هند او پاکستان دومره زیاته پیسه په نورو شعبو کې لکه صحت، تعلیم، اقتصاد، تجارت باندې خرج کولې، نو ممکنه وه چې دا د نړۍ مضبوط اقتصادي او پرمختللي هیوادونه وي. د نورې دنیا خلک به روزګار له دلته راتلل. خو د بدقسمتۍ نه دا دواړه ملکونه خپله پیسه په داسې وسلو او جنگي سازو سامان خرج کوي چې نتیجه یې صرف د انسانیت تباهي او د خپل ځان لږه ډیره دفاع ده. بلخوا د انګلند د یو مشهورې او معتبرې خبري ادارې رویټرز د موجوده ریپورت تر مخه دا وخت د پاکستان سره خواوشا د 2 لاکونه کم او 8.5 لاکه زیات پوځ دی، چې په مقابل کې هندوستان دا وخت 14 لاکه پوځ لري. دا وخت په جنگ کې هغه پوځ زیات مضبوط وي کوم چې فضایي صلاحیت لري، په هوایي حملو او جنگي الوتکو یا طیارو د الوزولو پوهه او قابلیت هم لري او فضایي جنگي سازو سامان ورسره هم ښه پوره وي. هندوستان دا وخت 9243 جنگي سازو سامان لري، چې په دې کې خطرناک جهازونه، میزایل او ټینکونه او توپې هم شامل دي. د دې په مقابل کې پاکستان صرف 4619 جنگي سازو سامان او وسله لري. د هندوستان سره دا وخت 3740 ځمکني پوځي ټینکونه دي او د پاکستان سره د دې په مقابل کې 2513 ټینکونه دي. فضایي طیارې یعنی جنگي جهازونه کم د هند سره دا وخت کې 213 دي او د پاکستان سره خواوشا 450 جنگي جهازونه دي. پاکستان سره شاهین 3 بیلسټیک میزایل دی چې 2500 فاصلې پورې الوت کولی شي، یعنی منډه وهلی شي او خپل هدف په دومره فاصله کې ترسره کولی شي. بلخوا د دې په مقابل کې د هند سره انټر کانټیننټل بیلسټیک میزایل دي چې 15000 کیلومتره فاصلې پورې اوچت پرواز هم کولی شي او په دومره لرې فاصله کې خپل هدف ته رسیدلی شي. اوس راځو دې له چې د دواړو ملکونو د بحري ځواکونو د قوت موازنه هم وکړو. د رایټرز د ریپورت تر مخه پاکستان سره صرف 8 سمندري جنگي سبمیرینز دي او د هند سره د دې په مقابل کې 14 دي. دا کار څه کوي؟ دې ته موږ پښتو کې سمندري جنگي خفیه کشتۍ هم ویلی شو.
دا په سمندر کې د خپل خفیه میشن لپاره بحري ځواکونه کاروي، د سمندر نه میزایل تعینات کولو حملې په وخت کې او د دشمن د میشن د ناکامه کولو لپاره خفیه جاسوسۍ لپاره استعمالیږي. د دې نه علاوه د هند سره 11 جنگي بحري جهازونه هم دي او د پاکستان سره دغه رنګ بحري جهازونه په تعداد کې ډیر کم دي. موجوده شمیرو تر مخه د پاکستان بحري ځواک هم دا وخت د هند د بحري ځواکونو په مقابل کې کمزور ښکاري. بلخوا پاکستان او هندوستان دواړه اټمي وسلې او خطرناک وارهیډز یا بمونه چې څه ته وایي هغه هم لري او دا هغه وسلې دي، هغه اټمي بمونه دي چې تر ټولو زیات خطرناک دي. د هند سره دا وخت 102 اټمي بمونه دي او د دې په مقابل کې د پاکستان سره خواوشا 100 اټمي بمونه موجود دي. د نیوکلیر بمونو په مقابل کې پاکستان او هندوستان دواړه برابر دي، خو د پاکستان نور پوځي طاقت د هند د پوځ په مقابل کې ډیر کمزور ښکاري. اوس دې له راځو چې د دواړه هیوادونو اقتصاد هغه په څه حالت کې دی. د هندوستان اقتصاد دا وخت ښه دی. هندوستان په نړۍ کې 4 نمبر مضبوط اقتصادي قوت لري. په اقتصادي لحاظ سره موږ دا ویلی شو چې دا وخت په نړیواله کچه هندوستان 4 نمبر مضبوط ملک دی. د پاکستان اقتصاد د دې په مقابل کې ډیر زیات خراب دی. د هندوستان سالانه جی ډی پی 4 ټریلیون ډالر ده او د دې په مقابل کې پاکستان 304 ارب ډالر جی ډی پی لري په کال کې. نو موږ دې نتیجې ته رسیږو چې په اقتصادي لحاظ سره پاکستان د هندوستان په مقابل کې ډیر زیات وروسته پاتې ملک دی. هندوستان او پاکستان دواړه هغه ملکونه دي چې په دې کې بیروزګاري ډیره زیاته ده، وګړي ډیر زیات بیروزګاره دي، خو بیا هم د هندوستان آبادی د پاکستان په مقابل کې ډیره زیاته ده. څومره بیروزګاري چې په هندوستان کې ده، پاکستان د هغې نه زیاته بیروزګاري لري. په پاکستان باندې د بهر ملکونو په خاصه توګه د امریکا د IMF نومي ادارې ډیر زیات قرض دی. پاکستان په اقتصادي توګه د هند په مقابله کې ډیر کمزوری دی. هندوستان ته د نړۍ لوی کمپنۍ د ساينس او ټیکنالوژي، د سپیس، د الکتریکل ویکلز چې کومې مشهوري کمپنیانې دي هغه دا وخت راځي په هند کې د خپلو اقتصادي اړیکو پیل کوي. هندوستان په سپیس ریسرچ کې هم د پاکستان په مقابل کې ډیر زیات مخکې دی. تیر کال هندوستان د اسرو دغه لویه کامیابي وه چې هغې د سپیس د سپوږمۍ په ریسرچ کې هم یو پوره لاسته راوړنه کړې ده، لویه کارنامه یې ترسره کړې ده. سپوږمۍ ته د هغې ساینټسټ ختلي وو، هغې چې کومه چندریان 3 و هغه د سپوږمۍ سفر هغې کړی و. هغې خپل په سپیس ریسرچ کې هم ځان ډیر زیات مخ په وړاندې بولې. پاکستان په سپیس ریسرچ کې ډیر زیات وروسته پاتې دی، بلکې د پاکستان په دې کې هیڅ قسم کارنامه نشته. موږ د دې ټولو خبرو په نتیجه کې دې ته رسیږو چې پاکستان په اقتصادي لحاظ سره هم د هند په مقابله کې ډیر زیات کمزوری دی. بلخوا د هندوستان عالمي اتحادیان څوک دي؟ په انټرنیشنل ریلیشنز کې په بین الاقوامي سیاست کې د هندوستان اثر رسوخ ډیر زیات مضبوط دی. دا وخت امریکا، روس، جاپان، استرالیا، اسرائیل دا د هندوستان اتحادیان دي، د هندوستان ملګري دي په عالمي کچه باندې. او بلخوا د دې په مقابل کې د پاکستان عالمي اتحادیان چین یو مضبوط اقتصادي ملک دی. د سیپیک په اړه باندې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې دي. ترکی هم د پاکستان یو عالمي توګه باندې یو ډېر ښه ملګری دی او د دې سره سره سعودي عرب، آذربایجان وغیره. خو نور چې کوم خواته ملکونه دي لکه افغانستان او یا ایران چې دا د پاکستان په خوا پورې پراته نږدې هیوادونه دي، خو د دې سره د پاکستان اړیکې دا وخت کې دومره ښې نه دي. موږ په دې نتیجه رسیږو چې پاکستان په هر لحاظ سره د هند په مقابل کې کمزوری ضرور دی، خو دا هم یو نیوکلیر طاقت دی. اټمي قوت پاکستان هم لري او د هغې په مقابل کې هندوستان هم لري. اگر که هندوستان ډېرې لوی دعوې کوي چې زه په پاکستان زورور یم او بیا په انټرنیشنل جیو پالیټکس کې
په بین الاقوامي سیاست کې هم هندوستان اثر رسوخ ډیر زیات دی، د پاکستان کم دی، خو عالمي طاقتونه دا وخت امریکا، روس، چین او خواوشا نور نږدې هیوادونه چې کوم دي هغه په خطه کې پاکستان او هندوستان ته د جنگ یا د جګړې اجازه کله هم نه ورکوي، ځکه چې دا دواړه اټمي طاقتونه دي او د دوی ترمنځ ځکه د جنگ آغاز وشي هغه به نیوکلیر وار وي.